السلام علیکم ملګرو، زه یم مالفان او زه اوس بیا دلته زموږ سره نور ملګري مسافر زموږ ترور زامن دي دا راسره ناستې دي او مسافرو د ټولو مسافرو د ټولو مسلمانانو اختر مبارک شه. او دوی نه تپوس کوو لکه چې اختر یې څنګه تیر شو، څه حال کې تیر شو، ځکه چې کرفیو و لاکډاون و. زمونږ ترور زوی دی فضل واحد اختر دې څنګه تیر شو؟ دې اخترونو کې تا خو ډېر اخترې تیرې کړي او په نورو کې څه فرق دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اختر خو ډېرې تېرې شوې او دا اختر چې کوم تېر شو یو خو په لاکډاون کې تېر شو، یو په ډېرو کې پراته وي، بهر وتلی نه شو چې بهر وځو په شورتي نو به دا حالت دي. بس نو به موږ څه ووایو، بس پراته یې نو بس لاکډاون یې 24 ګنټې لګېدلی دی. ښه زمونږ ټولم دي او سر ټپه مپه درځي که نه؟ نو ټپه به د څه وکړم نن مړه بس داسې اواز وکوئ د زړه د درد د ټپې وایم خلکه دا مه وایې چې زه خوشحاله یم. ښه او که تا خو مسافري ډېره زیاته وکړله. ښه دا دوه ملنګان پکې نوي راغلي دي. رویده اختر خو تا په کلي کې ډېر ټولې په کلي کې تېرې کړي که نه او دا دې په مسافرۍ کې راللې نو خفه خو به یې خامخا ځکه چې د دې نورو خو اکثر دومره څه پروا نه وي ځکه چې هغوی زړونه کلک شوي خو اکثره خلک وایي مسافرۍ مې زړه نری کړو چې تش وطن را یادوم جړه راځي نه. لکه څوک وایي چې څوک ډېر ټایم تېر کړي د هغوی زړه کلک شي خو څوک وایي چې نری شي. خو مونږ یې اوسه پورې په حساب کتاب پوه نه شو، مسافري خو مونږ هم وکړه. خو لکه دا اخترونه او دا یاران دوستان دا پرېښود د نوي ځي ته رالي نوي یاران دوستان دې جوړ کړه نو لکه اختر دې څنګه روان دی؟ څه یاره بس موږ پکې دا ووایو که نه چې کلي اخترونه خو بل شانتې وي، دی بل شانتې وي. کلي اخترونه سړی لمونځ ته لاړ شي، جومات نه راوځي، بلا ملګري وي، کلی وطن وي، بلکل ملګري وي که نه. نو اختر مبارکي ټوله ورکړي کلی وي او دلته کې خو د شمار یو اته کسان وو چې مونځ زموږ په هغه وخت کې لکه بس ډېر زیات خفه شو. لمونځ ونه وو خفه خو چې کله موږ مونځ وکړو نو ډېر زیات خفه شو. بس دغه خفګان و تېر شو راوړی د اخترو بس په خفګان کې ووتو. الله دې خیر وکړي. زمونږ ترور زوی دی محمد اکرام چې د ده خو ماشاءالله 3 کال یې کېږي خو اختر یې نور هم تېرې کړي خو چې دا اختر یې څنګه تېر شو؟ اکرام اختر دې څنګه تېر شو؟ موږ خو ورته دا ووایو چې اختر یې خو زموږ دلته واته اختر یې وشوی خو دا اختر پکې صبر شانتې اختر و ځکه چې دې کې لاکډاون و، څوک بار ته وتلی نه شو. کلي کې به دا سړی کلي کې نو لمونځ له لاړ شي، چکر له لاړ شي. دلته دا اختر پکې داسې راغو چې نور اخترونو کې مونږ دلته چکر له کړو خو دې اختر کې مونږ د سره چکر له لا نه وړو ځکه چې د ډېره نه بار وځي شورته ده، شورته دې ونیسي نو 10 روپۍ جرمانه ده او دلته مخکې به مونځونه هم کېدل، جوماتونه هم ټول بند دي. نو بس دغه پروګرام دی چې ډېرو نه نشو تللی، بس شپه او ورځ بس په ډېرو کې پراته یو، بیخي پابندي ده. دا وبا راغلی دی دې د وجې حالات ډېر زیات خراب دي. پاکستان کې چې سړی اوس هم لکه اختر تېر شو پاکستان کې سړی بهر ته وځي، لمونځونه پکې وشول په پښتونخوا کې، دغه هلته جوماتونه نه دي بند او داسې سړی پکې چکرو له ووتو بازار ته پکې وځي. دلته خو د سره یو منټ لکه بهر سړی ډېرې نه شي وتلی چې وځي نو شورته ده دغه جرمانه درنه درکوي. نو بس په ډېرو کې پراته یو، دغه حالات ډېر زیات خراب دي. نو بس څه نشته دغه بس الله دې په خپلو قدرتونو باندې دا وفا دبه کړي. خو زمونږ سره زمونږ بل نوی ملګری هم دی حمید ماما، د دم 4-5 میاشتې کېږي چې راغلی دی. د ده خو بیخي لومبنی اختر دی او دا دغه خبره چې ده بیخي د کور نه بار نه دی تېر کړی ځکه چې مزدوري هم نه ده کړی، عمر یې کم دی. نو ما مو څه تاثرات دي لکه څه دې تېر شو په زړه باندې او څه روان دي؟ یاره پاکستان کې خو اختر مزه کوو خو دلته اختر مزه نه کوي. دلته به 24 ګنټې کرفیو راته لګېدلې ده او په ډېرو پرتې یو بس بار نه شو تللی نو دغه حالات دي نو بار نه شو تللی. بس دا د مسافرو اخترې دي تاسو وکتل چا پکې ډېرې اخترې تېرې کړي دي، 9 لس تېرې کړي، چا 8 تېرې کړي دي، چا پکې 3-4 تېرې کړي، دا 2 پکې اولې اختر دی. بس الله دې موږ د زړه صبر مسافرو باندې رحم وکړي.